نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تركيب دي جملة اسمية. مثال: زيد عالم. زيد مبتدا، عالم خبر. مبتدا سره د خبرنا جملة اسمية خبرية. تركيب دي جملة فعلية. مثال: علم زيد. علم فعل، زيد فاعل. فعل سره د فاعلنا جملة فعلية خبرية. منګه په اوله کې مرکب مفید یا مرکب تام یا مرکب جمله په دوه ډولونه کړي و: جمله خبرية او جمله انشائیه. د جمله خبرية منګه اقسام بیان کړ، اوس به د جمله انشائیه منګه بیان کو. د جملې انشائیه ډولونه: اول، امر. په لغت کې حکم کولو ته وي او په اصطلاح کې حکم کول په یو کار. مثال: اضرب. اضرب فعل دی، ضمیر انت پکې مستتر دی او هغه فاعل دی. فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه انشائیه. دویم، نحی ده. لغوي معنی منع کول، اصطلاحي معنی منع شوی وي د کولو د یو کار نه. مثال: لا تضرب. لام نحی ده او تضرب فعل دی، ضمیر انت پکې مستتر دی او هغه فاعل دی. فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه انشائیه. او دریم، استفهام ده. لغوي معنی پختنه کول، اصطلاحي معنی چانه تپوس کول د معلوماتو دپاره. مثال: هل ضرب زید. آیا زید وهل کړی دی؟ هل حرف استفهام، ضرب فعل، زید فاعل. فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه انشائیه استفهامیه. څلورم، تمنا ده. لغوي معنی ارزو کول په یو ممکن یا ناممکن کار. په دواړو کې څوک استعمالولی شي او په اصطلاح کې د دې په وجې د یو کار کې، یو خبرې کې ارمان یا ارزو تمنا وشي. مثال: لیت زیدا حاضر. کاش زید حاضر وي. لیت حرف ده د حرف مشبه بالفعل نه. زید اسم ده د لیت دپاره منصوب او حاضرون خبر ده د لیت لپاره مرفوع. لیت سره د اسم او سره د خبر نه جمله انشائیه. او پنځم چې ده ترجی ده. لغوي معنی امید کولو ته وي او اصطلاحي معنی د یوې خبرې امید پکې وشي. او مثال د دې: لعل امرا غایب. امید ده چې امر به غایب وي. لعل حروف مشبه بالفعل نه ده، امرا اسم ده دپاره د لعل او غایب مرفوع شو دپاره د لعل سره د اسم او سره د خبر نه جمله انشائیه. دلته به مختصره یو فایده بیان کو د تمنی او د ترجی ترمنځ فرق. څه د تمنی ممکن او غیر ممکن شي ته استعمالیږي، مګر ترجی تنا په ممکن کار کې استعمالیږي. شپږم چې د عقود. لغوي معنی معامله کول او اصطلاحي معنی هغه جمله ده چې د دې په وجه باندې معاملات کیږي. مثال: بیعة یا واشتریتو. دا بیع چې دا فعل ماضی ده او دا تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ده، نو فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه انشائیه. اوم چې ده ندا ده. لغوي معنی اواز کولو ته وي. اصطلاحي معنی دا هغه جمله ده چې واحد متکلم اوازو کې بل چاته. مثال: یا الله. یا حرف ندا ده، قایم مقام د ادعو. ادعو فعل، ضمیر انا پکې فاعل او الله ورته مفعول به. نو ادعو فعل سره د انا فاعل نه سره د الله مفعول به نه جمله فعلیه انشائیه نداعیه. او اتم ډول د جملې انشائیه عرض ده. لغوي معنی پیش کولو ته وي. اصطلاحي معنی د دې په ذریعه باندې چا سره په نرمۍ خبره وشي. مثال: که زه تاته ویم ته ولې ماته نه راځي، خو که زه درته اوس عرض وکم او داسې ویم نو ته ولې ماته نه راځي چې زه ستا عزت وکم، نو ما ورته عرض وکړو. یا بل مثال: الا تعتني فاعطيك دینارا. ماته ولې نه راځي چې تاته زه دینار درکم. نو دا الا چې دا حرف عرض ده او دا تعتی فعل ده، ضمیر انت مستتر ده او هغه پکې فاعل ده. او دا تعتنی کې دا نون چې ده دې ته نون وقایه ویل شي. وقایه بچوالي ساتنه ته وایي. او دلته دا نون چې ده دا فعل د کسرې نه ساتي، ځکه په فعل باندې کسره نه راځي. او دا یا ضمیر د متکلم ده، مفعول به شو. فعل سره د فاعل او سره د مفعول به نه جمله فعلیه انشائیه. او دا فاعطيك دینارا دا جواب عرض ده. نو دا فا جوابیه ده او دا اعطي واحد متکلم صيغه ده. فعل ضمیر انا پکې مستتر ده او هغه پکې فاعل ده. او دا کا ضمیر پکې مفعول اول ده او دا دینارا مفعول ثانی ده. او دا اعطي فعل سره د ضمیر انا فاعل او سره د مفعول اول او ثانی نه جمله فعلیه جواب عرض شو. عرض سره د جواب عرض نه جمله فعلیه انشائیه عرضیه شله. نه هم چې ده قسم ده. لغوي معنی قسم کول او اصطلاحي معنی په یو خبره کې د زورنه د پاره قسم پکې اخري. مثال: والله لأضربن زیدا. په الله قسم زه به زید ضروري وهم. دا واو چې ده په والله کې دا واوی قسمیه جره او دا لفظ د الله مجرور شو. نو جر سره د مجرور نه دا متعلق شو د اقسمو فعل مقدر پورې. انا ضمیر پکې مستتر ده، دا د واحد متکلم صيغه ده او هغه فاعل ده پکې. نو فعل سره د فاعل نه او سره د متعلق نه جمله فعلیه قسمیه او لأضربن جواب قسم ده. او د دې ترکیب داسې ده چې
اضربن فعل ضمیر انا پکې مستتر ده او فاعل ده او زید مفعول به ده. فعل سره د فاعل نه او سره د مفعول به نه، نو جمله فعلیه جواب قسم سره د جواب قسم نه جمله فعلیه انشائیه. او لسم او آخرین پکې تعجب ده. لغوي معنی حیران کېدل، اصطلاحي معنی یو انسان یو خبرې کې حیرانتیا ښکاره کی. مثال ما احسنه، کوم شی هغه خسته کړی، یا احسن به هغه څومره خسته ده. نو دا ما په ما احسنو کې دا په معنا د ای شیء ده، او دا احسن فعل ماضی ضمیر هو پکې مستتر او هغه فاعل ده. نو دا هو د ما ته راجع ده. او په احسنو کې دا هو ضمیر مفعول به ده، فعل سره د فاعل او سره د مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شو. د پاره د ای شیء مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه انشائیه. او احسن به، نو احسن لکه احسن دا فعل ده، ضمیر انت پکې مستتر او هغه فاعل ده. او په دې به کې دا با چې ده دا زائده ده، او دا هی ضمیر پکې مفعول به شو. فعل سره د فاعل او سره د مفعول به نه، نو جمله فعلیه انشائیه تعجب شو. او دا خبره یاد ساتئ چې د تعجب لپاره دوه وزنونه راځي، دینه علاوه نور نشته ده، نور وزنونه نه راځي. لکه څنګه چې د زورابه لپاره فعاله ده، نو د تعجب لپاره ځان ته دوه وزنونه دي چې ما احسنه احسن به، لکه ما افعله افعل به. اوس به موږ ان شاء الله د مرکب غیر مفید یا د مرکب کلام یا جمله ورته هم ویل شي د دې اقسام به بیان کو. نو نحویان د مرکب غیر مفید یا کتابونه یو څو مختلف طریقو سره بیانوي. نو زه به تاسو ته یو مشهوره 3 طریقې بیان کم. نو تاسو داسې ووایئ چې مرکب غیر مفید په 3 ډوله ده: مرکب اضافي، مرکب بنایی او مرکب مناصرف. یا په دغه اندازې ووایئ چې مرکب غیر مفید په 2 ډوله ده: تاکیدي او غیر تاکیدي. تاکیدي په 2 ډوله ده: اضافي او توصیفي. او غیر تاکیدي په 3 ډوله ده: عددي، تعدادي، بنایی، مناصرف او صوتي. یا په دې اندازې ووایئ چې مرکب غیر مفید په 5 ډوله ده: بنایی، اضافي، مناصرف، توصیفي، صوتي. ټول راجمع کړئ. نو اوس به ان شاء الله د دې وضاحت وکړو. مرکب اضافي څه ته وایي؟ هغه مرکب دی ده چې د 2 اسمونو نه جوړ وي او د یو اسم بل اسم ته اضافت شوی وي. نو د چا چې اضافت شوی وي هغې ته مضاف وي، او چا ته چې اضافت شوی وي هغې ته مضاف الیه ویل کیږي. لکه غلام زید، غلام مضاف دی او زیدن ورته مضاف الیه دی، ځکه د غلام اضافت خو د زید ته شوی دی. معنا دا چې مرکب اضافي دی ته وي چې د 2 اسمونو نه جوړ وي او د یو اسم بل اسم ته نسبت شوی وي. او د مرکب اضافي یو څو علامات یا شرطونه دا ځان سره یاد کړئ. اول دا چې په مضاف باندې به الف لام نی، او دویم دا چې تنوین به پې نه راځي، او دریم دا چې نون د تثنیه یا د جمع به پې نه راځي، څلورم دا چې په معنا کې به د راځي. مثال غلام زید، د غلام زید. او په پښتو کې به موږ اول د مضاف الیه او بیا به د مضاف معنا کوو. او پنځم دا خبره د مضاف اعراب به د مخکینی عامل موافق وي، کله به مرفوع، مجرور یا منصوب به وي. او شپږمه دا خبره زده کړئ چې د مضاف الیه اعراب به همیشه مجرور وي. لکه غلام زیدن، زیدن به دا مضاف الیه نو دا به همیشه مجرور وي. او هم خبره دا زده کړئ چې مضاف ملکیت وي او مضاف الیه مالک وي. مثال د زید دکان، نو دا دکان ملکیت دی او دا زید مالک دی، مګر دا علامه یا شرط دا هر ځکه نه چلیږي. اوس مرکب بنایی څه ته وایي؟ دا هم د 2 اسمونو نه جوړ وي او دویم اسم متضمن وي د حرف عطف لره. معنا حرف عطف لره او متضمن معنا یو شی لره متضمن شي، پټ شي. لکه ځان سره یو سړی په تاریخ کې ځان سره یو پټ شی ونیسي. او د دې 2 اسمونو ترمنځ به نه نسبت اضافي لکه مضاف او مضاف الیه، او نه نسبت اسنادي لکه مبتدا او خبر. او په عربی کې د دې مثال تنا 11 تر 19 پورې ده. معنا 11 نه نیولې تر 19. او نور مثالونه دلته په عربی کې د دې نشته. معنا 11 دا مرکب غیر مفید ده، او په مرکب غیر مفید کې دا به بنایی ده، ځکه د 2 اسمونو نه جوړ ده. او دویم اسم لکه دا 10 چې ده دا متضمن ده د حرف عطف لره. معنا واو لره کم چې پکې پټ ده، ځکه په اصل کې دا 11 ده او 19. دا واو پکې حذف شوی ده او 2 اسمونو یو ذکر شوی د مختصر چې د لپاره چې مختصر شي د اختصار لپاره. نو مرکب بنایی بل نوم مرکب تعدادي یا عددي ده، او تعداد او عدد 2 شمار ته ویل شي. او د مرکب بنایی قاعده څه ده؟ 2 جزئیان به مبني بر فتح وي. معنا 2 اسمونه به په اخر کې فتح
فتحه راځي لکه احده ګوره په دال باندې فتحه ده او په عشره کې په دې را باندې فتحه ده، نو دواړه جزیان به مبني بر فتحه وي. سواد 12 لکه سواد 12 ځکه اول جز د دې معرب دی، دا اسنه دی، دا به اسنین بعض وخت راځي، نو دا معرب دی او دا به بدلیږي او را بدلیږي، خو نو دا ټول چې دي تر 19 پورې نو دا ټول به مبني بر فتحه وي، سواد 12 نه. او د مرکب بنایی علامت څه ده؟ علامت دا دی چې په معنا کې به واو راځي. مثال 11 خو په اصل کې 11 دی او د دې معنا چې په پښتو کې نو ته به یو او لس، ګوره دا او دی ویلې، دا د واو معنا دی وکړه، ځکه په اصل کې خو دا 11 دی. او مرکب بنایی به په ترکیب کې څه واقع کیږي؟ که چیرته 11 تر 19 پورې شمار راغلی نو دا به په ترکیب کې عدد مبهم ممیز دی ته به او وروسته اسم به منصوب ته مسوي. مبهم ځکه وایو چې خبره پټه ده، چې دغه مثال 11 دا 11 دا 11 څه شی دی؟ لکه 11 کورونه دي، 11 خلک دي، 11 څه دي. نو که چیرته څوک وایي 11 رجلا نو دا 11 دا به عدد مبهم ممیزي او دا رجلا دا به منصوب ته مسوي. مرکب مناصرف څه ته وایي؟ دا هم د دوه اسمونو نه جوړ وي او د یو کس نوم وي، د یو شي نوم وي او دویم اسم متضمن نه وي حرف عطف لره. مثال بعلبکه دا د یو خار نوم دی او دا بعله د یو بت نوم دی او دا بکه چې د یو پاچا نوم دی، نو دا بل اسم دی او منځ کې حرف عطف نشته. او د مرکب مناصرف قاعده څه ده؟ اول جز به مبني بر فتحه وي لکه بعله کې دا لام چې دی کنه بعله کې، او دویم دا جز به معرب وي په اعراب د غیر منصرف سره، معنا بدلیږي را بدلیږي خو کسره او تنوین پې نه راځي، ځکه په غیر منصرف باندې کسره او تنوین نه راځي. دا به موږ ته مخې ته راشي، معنا ته نه بکه به یا بکو به وي، بکی او بکن یا بکن یا بکن به پې نه راځي. او دا خبره د مرکب غیر مفید یاد ساتئ چې دا به په جملې کې یوه برخه واقع کیږي، پوره جمله به دا نه واقع کیږي، همیشه به یو برخه یو جز به د جملې پوره جز بني. مثال غلام زید حاضر، په دې کې اوس دا غلام زید چې دی دا مرکب بنایی دی. یا جاء 11 رجلا نو دغه 11 دا پکې مرکب بنایی دی. یا ته دا واله چې ابراهیم ساکنو بعلبکه، لکه دغه بعلبکه پکې دا پکې مرکب مناصرف دی، خو پوره جمله اوس دغه ابراهیم ساکنو، اوس د ابراهیم ساکنو د ټولو ته مرکب مناصرف ویلی نشي، ته نه د بعلبکه ته به ته مناصرف وی. اوس مرکب تاکیدي څه ته وایي؟ موږ هغه دویم طریقه، هغه دویم انداز چې بعضې کتاب والا بیانوي نو هغه به اوس وایو. مرکب تاکیدي څه ته وایي؟ چې قید پکې وي، معنا دویم ثاني جز قید وي د اول دپاره. مثال غلام زید، دا زید قید دی د غلام دپاره، ځکه که زید نه وي نو دا غلام هم نه وي. او مرکب غیر تاکیدي دې ته وایي چې قید نه وي، لکه دا دویم جز قید نه وي د اول دپاره. او مرکب تاکیدي په دوه ډوله دی، به یې موږ ویلې اضافي او توصیفي. توصیفي څه ته وایي؟ توصیفي موصوف او صفت ته وایي، معنا چې دا دویم ثاني جز قید وي د اول دپاره. مثال رجل مؤمن، دا رجل چې دی دا موصوف دی او دا مؤمن ورته صفت دی، معنا که چیرته دا مؤمن لرې کړي نو دا موصوفیت هم ختمیږي د دې سړي نه. او اضافي چې دی دا خو موږ ویلی مضاف او مضاف الیه ته وایي. یا مرکب غیر تاکیدي په 3 قسمه دی، تعدادي، عددي یا بنایی. دا خو یو شو به مناصرف او صوتي، نو دا تعدادي او عددي او بنایی د دې وضاحت موږ وکړو، د مناصرف هم وکړو او صوتي. ښه صوتي څه ته وایي؟ دا هم د دوه اسمونو نه جوړ وي او دویم اسم کې صوت وي، معنا اواز وي. مثال سیبه وای، دا په نحوه کې یو عالم نو دغه سیبه دا یو اسم دی او دا وای بل اسم دی، دواړه یو ځای شوي او په ثاني اسم کې معنا دویم اسم کې صوت دی، لکه دا وای، لکه څوک چې مریض وي چې وای وای کوي کنه، معنا دویم کې دا اواز وي. دې سره زموږ اول فصل ختم شو. وبالله توفیق.